السلام علیکم دوستانو. د کمال خان اوبو بند د ولسمشر غني لخوا پرانیستل شو. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوی یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. په نیمروز ولایت کې د کمال خان د اوبو بند د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا رسما پرانیستل شو. ولسمشر محمد اشرف غني نن چهارشنبه د مارچ 24مه د ورځې 4مه د کمال خان اوبو بند د پرانیستلو لپاره د یو لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ نیمروز ولایت ته تللی دی. له ولسمشر غني سره په دغه مراسمو کې د هغه دوه مرستیالانو امرالله صالح او سرور دانش هم ګډون کړی دی. ولسمشر غني د کمال خان بند د پرانیستلو په مراسمو کې وویل د کمال خان په پالیدو سره مهاجر شوي مرغان برته خپل هیواد ته راستانه سوه. زه غواړم مهاجر شوي انسانان هم برته خپل هیواد ته راستانه سي. د افغانستان اوبه باید په جدي ډول مدیریت کړو. د کمال خان بند یو کانال سږ کال جوړیږي. پلان لرو د دغه بند ټول کانالونه تکمیل کړو. ښاغلي غني همدارنګه زیاته کړه د کمال خان بند په پرانیستلو سره د نیمروز د خلکو 200 کلنه هیله پوره سوه او په خبره یې دغه لویه ملي پروژه کولی سي د خلکو په منځ کې ملي یووالی رامنځته کړي. هغه وویل دې ته ورته پروژو په پرانیستلو سره به افغانستان د اقتصادي بسیا کېدو په لور ګام واخلي او په خبره یې د مرستې لپاره به نورو هیوادونو ته اړتیا نه لري. ولسمشر غني دې ته په اشاره چې کلونه د هلمند سیند اوبه له مدیریت پرته ایران ته بهېدلې. ټینګار وکړ چې اوس د اوبو مدیریت خپله د افغانانو په لاس کې دی او ټینګار یې وکړ تر دې وروسته به هیڅ هیواد ته مفتې اوبه ورنه کړي. نوموړي زیاته کړه چې افغان حکومت او د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند اوبو تړون ته ژمن دی او په وینا یې که چیرې ایران ډېر اوبو ته اړتیا لري باید د افغانستان سره خبرې وکړي. د نیمروز والي زمري علي هدي د کمال خان بند په پرانیستلو مراسمو کې وویل چې دغه ملي پروژه کولی سي یاد ولایت ته امنیت، روښنایي او زرغونتیا راوړي. هغه زیاته کړې چې د کمال خان بند په جوړېدو سره به په نیمروز ولایت کې د وچکالۍ اندېښنې لیرې سي. د کمال خان اوبو بند د نیمروز ولایت په چاربرجک ولسوالۍ کې موقعیت لري او په 1445 کال کې د جوړولو کار پیل شوی و، خو د ناامنۍ او ځینو نورو لاملونو له امله یې د جوړولو کارونه ځنډېدلي وه. په یاد بند کې د اوبو ذخیره کولو بهیر د 1499 کال په سلواغې میاشت کې پیل شوی و. کمال خان بند د 10 متره په جګوالي سره د 250 میلیونه متره مکعب اوبو ذخیره کولو ظرفیت لري. د افغان چارواکو په وینا دغه بند په 80,000 هکتاره ځمکه خړوبه کړې او هم به 9 میګاواټه برېښنا تولید کړي. د افغانستان اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې د معلوماتو په اساس د دغه بند جوړولو پر مهال 9 امنیتي ساتونکي د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې وژل شوي دي. دغه بند د نیمروز مرکز زرنج څخه په 95 کیلومترۍ کې ګاونډي هیواد ایران ته د هلمند سیند پر بهېدونکو اوبو جوړ شوی دی. کمال خان بند په هرات کې د سلما او فراه کې د بخش اباد ترڅنګ د افغانستان په لویدیځ کې د اوبو له لویو بندونو څخه شمیرل کیږي. دا و د افغانستان د پرمختګ خبر. که مو دا خبر خوښ شوی ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.